د افغانستان تعلیم ته لوی خطر. له لوړو زده کړو تازه فارغ شوي محصلین که دندې را نه کول شي مجبور بهر ته مخه کړو. سږکال د سویل ختیځ زون د خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو له دولتي پوهنتونونو سلګونه ځوانان په بېلابېلو پوهنځیو کې تر لوړو زده کړو کولو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل. که څه هم دغو سلګونو ځوانانو په خورا سختو شرایطو کې د زده کړو په برخه کې یو لوی مسؤلیت بشپړ کړ، خو اوس د دوی لپاره تر ټولو لوی بار د دندې پیدا کول دي، کوم چې لا د تیر کال فارغان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د ځان لپاره مناسب کار پیدا کړي. په یادو ولایتونو کې فارغ شوي ځوانان د طالبانو له حکومته دوی ته د کاري فرصتونو برابرېدو غوښتنه کوي او وایي که ورته د کار زمینه برابره نشي مجبور دي د یوه ګولۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره سخت شرایط پر ځان ومني او بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو لاړ شي. په همدې حال کې بیا د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت چارواکو خوست او پکتیا ته په سفر کې له لوستو ځوانانو غوښتنه کړې چې د هیواد اوسني نظام لپاره خدمت وکړي. د کلنیو ازموینو له خلاصېدو وروسته په تیرو څو ورځو کې د خوست شیخ سعید پوهنتون له مختلفو پوهنځیو څخه څه باندې 1000 کسان فارغ او ورته باورلیکونه ورکول شول، خو د دې فارغانو له ډلې یوې زیاته برخه د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او وایي اوس د کورني مسؤلیتونو ورترغاړې شوي او که دنده پیدا نه کړي ژوند به یې نور هم له کړاوونو سره مخ شي. د دوی په خبره د 4 کلنو لوړو زده کړو په ترسره کولو سره اوس کولی شي چې په اړونده برخه کې په ښه ډول دندې ترسره کړي او د دې لپاره د طالبانو حکومت مسؤل وګڼي.